السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو نن یو داسې نسخه چې دا د بې اولادي لپاره هم کار کوي، مردانه کمزورتیا لپاره، صورت انزال، جریان او چا چې سپرم مثال کم وي 10 یا 20 یا 40% پورې، الحمدلله دا د هغه لپاره مجرب نسخه ده. او ډیر ملګرو اقرار کاوه چې موږ ته یو داسې نسخه چې هغه بې ضرره وي، جانبي عوارض نه لري، او هغه دوستان چې اسی مردانه کمزورتیا وي یا جسمانی کمزورتیا یا نږدې دی هغوی ودونه د هغه لپاره بې ضرر نسخه پاکه، او زه تاسو سره انشاءالله دا شیر کوم، دا تاسو په خپله جوړولی شئ. هر یو پنسار کې چیرته چې ښه پنسار تاسو هغه نه دا اخیستی شئ او ځان ته تیارولی شئ، انشاءالله ټول عمر به دعا کوئ. او ما کوشش وي تاسو زه پوره پاک اجزا ښکاره کړم، پوره داسې نسخه چې هغه ضرر نه لري، نور شفا ورکوونکی الله وي، خو شرط دا ده چې بې ضرره به انشاءالله اوس جوړ هم کړه، ټول عمر به دعا کوئ. اولین اجزا چې دی دا زه تاسو ته غونډ اجزا هم ښیم، طریقه کار هم درته ښیم، خو برای مهرباني په وټساپ باندې چې دا کوم ملګري د دې باره کې پوښتنه کوي د نسخې باره کې، اته بیا موږ جواب په دې نسو ورکولی. زه دومره ټیم باسم تاسو ته یو شی در ښکاره کوم، دې اجزا نوم هر څه، دې باوجود هم که دا تاسو نسئ جوړولی په وټساپ کې دې پوښتنې باید تاسو معلومونه کې په دې وټساپ کې ډېر داسې ملګري چې بیچارهګان دواګانې اخیستي، هغه موږ نه پوښتنې بیا موږ هغوی ته هم جواب نسو ورکولی. مخکې ما څو وارې وټساپ کار کړی چې 3 زره میسج په یو وټساپ باندې راځي، او په همدې ویډیو کې ما یې وټساپ نمبر هم ورکړی. زموږ دواخانه صرف او صرف جلال آباد کې ده، افغانستان کې. دې نه علاوه د موږ هېڅ چېرته برانچ نسته، نه د موږ دواخانې کوم بل شاخص ته. نو تاسو دوا ښیم، دا انشاءالله نن به دعا کوئ، دا جوړه کوئ، او انشاءالله هر هغه ورور چې 300 کلو نه 500 کلو پورې دا تاسو استعمال کوئ، کال کې یو وارې استعمالوئ 40 ورځې، انشاءالله ټول عمر به تاسو دعا کوئ. نو هېڅ چا ته هم دا خامیانې نه وي چې زه دا کمزور یم، دا نه، بالکل مجرب او پاکه دوا ده. اولین چې دا تاسو زه ښکاروم دی کې اجزا دي تخم اوټنګن، دا هم یو پنسار کې کتلی شئ. اوټنګن دا چې دا 100 ګرامه، موسلی سفید سپینه موسلی انډیا موسلی ښه دا هم 100 ګرامه، گون کتیره دا هم 100 ګرامه، مغز بنولا دا هم 100 ګرامه، سالب پنجه اصلي سالب پنجه باخلی، دی کې زیاتر دی وړو جوړي ښه، دا د ګوتو په شان نشانې ته کتلی شئ، دا به هم 100 ګرامه واخلئ. سالب مصري دی کې به هم احتیاط کوئ، دا مو وړو نه اکثر پنساریان جوړوي به یې خرڅوي په مارکیټو کې، دا به هم 100 ګرامه واخلئ. تودري، دا تودري سفید سپینه تودري دی دوی ښه، وړکې وړکې دانې دا کتلی شئ. تخم کدو، د کدو مغز، دا کدو مغز دی ښه، پاسه پوستکی دی سته کړی، منځ کې مغز دی، دا هم پنسار سره ملاویږي. تمر هندي، دته کالا هندي مو ورته وایي، کوڅې کمر دا غټه یي ښه، دا عملي غوندې دا غټه یي، دا پاس زڼی به دي سته کې منځ کې مغز دی پکارېږي. ډېر ملګري وایي چې موږ ته نه ملاویږي داسې کشتجات اکثر، نو بیا دا تاسو د دې کمپنۍ کتلی شئ ښه، د اشرف هم اخیستلی شئ، د جوهر هم اخیستی شئ، او انا بعد د کرشم، دا کشتی مرجان، دا به تاسو دې کې 3 تولې واچوئ، دا څه زیات مقدار کې هم تاسو کمولی شئ، دا 3 تولې کشتی مرجان. وړکۍ الاچي دا کتلی شئ، دا هم 100 ګرامه ده. خراتین مصفا دا هم 100 ګرامه. یو شی تاسو ته ښیم چې تاسو استانیایي پکې چې تاسو دوباره بیا څه مشکل نه، دا د مصري نبات هم ورته وایي، بوره ده مقصد، چې چیني ورته ویلی، ډېر ملګري بیا د بورې هم نه پېژني چې بوره څه شي، چیني مو درته ویلي ښه خوږه ده. څوک چې شوګر لري باید دا پکې استعمال نه کوي، شوګر نه لري بیا پکې دا هم 100 ګرامه تاسو واچوئ. تخم سرس، دا تخم سرس د دا هم پکې 100 ګرامه، او تخم سرس هم 100 ګرامه. ستاور پکې صرف او صرف 80 ګرامه، مالکنګني پکې دی کې 80 ګرامه، اسګن ناګوري هم 100 ګرامه، او دی کې چې دا شکاکل مصري دا هم 100 ګرامه، او مغز فندق هم 100 ګرامه، مغز چورنجي دی دوای، دا هم پکې 100 ګرامه، دا به منځ پوستکی دی سته کې منځ مغز به یې دی اخلئ، او بیخ بداره دا به هم 100 ګرامه تاسو واخلئ.
نو دا ټول اجزا چې تاسو واخیستل دې کې بیا تاسو دا کوشته چاندي سپین زر دی. اوس دا که څوک وس لرلی شي پکې اچولی شي او که وس نه لري څوک پوهېږي چې ښه پیور کوالټۍ کې چاندي د سپین زر نه میلاوي کوشته نو باید تاسو پکې وانه چوئ. که کوشته پکې اچوئ د سپینو زرو بیا دې مقدار کې دا کوم مقدار چې ما ښودلی دا خو موږ زیاته ښیو نو دا تقریبا دې کې 25 ګرامه تاسو سپینو زرو کوشته پکې اچولی شي په دې کې. دا ټول شیزونه به راواخلئ. دا کوشته به تې وباسئ چې کوم کوشته دا کوشته دا هم تیسته کوي او دا سپین زر به هم تیسته کوي. نور به دا ټول شیزونه راواخلئ ښه ګرینډ. ډېر ملګري دا شکایت کوي چې طاقت دوا استعمالوي نو هغه میده باندې بوج راوړي. هغه په دې بوج راوړي چې تاسو میده مخکې اچ پیلوري یا د میدې زخم وي یا د میدې هاضمه تاسو خرابوي نو دا دوا تاسو پوډر یا ټکولو په وخت کې تاسو نه غټه پاتې سوي ځکه دا بیا میده باندې بوج راوړي. دا به تاسو کو د ماشین والا باندې ګرینډ کوي غټه زرنده باندې نو ورته به صفر چانس یې هغه واچي او داسې راوځي لکه د وړو په شان دی بالکل ملایم پاوډر د وړو په شان دی دا راوځي دا دوا. بیا تاسو دا وړه کړل پاک ټول مثال پاوډر سول بیا به دې کې دا سپین زر کوشته پکې ګډه کوي او دا کوشته سي دا هم پکې ګډه کوي. بیا دې نه پس دا یوې کاچوغې نه کمه یعنې کې هاف ټي سپون نه لږ زیاته او ډکې نه لږ کمه نیمه یعنې کې سهار په نهاره نیمه کیلو شیدو سره او ماښام په نهاره نیمه کیلو شیدو سره 40 ورځې به مای پرهیز 40 نه تر 80 ورځو پورې مې استعمالولی شئ. دا هیڅ جانبي عوارض نه لري هیڅ تاوان نه لري انشاءالله. صورت انزال جریان مردانه کمزورتیا سپرم کموي هغه ورونه چې راتلونکي ودونه هم دا تاسو استعمالوئ. دا موقتین دایمي علاج وي. دا داسې علاج چې څومره هم د انسان کمزورتیا راغلي غلطکاریانې کړي نو هغه پوره جسم د دا ازاله کوي. نو واحد دا نقصې تاسو ته ښیم چې دا بې ضرره وي. دې کې داسې چیز نه چې تاسو ته دا ضرر ورسوي. موږ کوشش وکړو داسې څیز تاسو ته وښیو که هغه فایده ونه کړي نو تاسو ته ضرر هم ونه کړي. په مارکیټو کې داسې مجونات داسې دوایانې شته چې هغه کې ګولۍ استعمالیږي او هغه دستي پیله ورځ نه کار کوي خو وروسته بیا په ګردو باندې اغېز راوړي ایسه د وینې سرکولیشن دا کراره کېږي نو تاسو ګردې جګر زړه دې ته ټول ته او بلډ پریشر سره پیدا کېږي. باید هغه شیزونه تاسو ځان وساتئ. دا هر یو ښه پاک پنسار سي انشاءالله تاسو ورغلی با اعتماد انسان وي تاسو هغه نه واخلئ جوړې کوي ټول عمر به دعا کوئ. ښه وخت ولرئ. لوی تاسو سپارم. السلام علیکم.